سلام، ستړي مه شئ. په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ. تاسو ډېر پوښتنې کوئ، اکثریت افغانان، او ډېر دوی په تشویش کې دي چې دوی کوم ځای انتخاب کړي. تورنټو انتخاب کړي، کلګري انتخاب کړي، ایدمنټون انتخاب کړي، مونټریال انتخاب کړي، کوم ځای انتخاب کړي. زه اوس راځم تاسو ته داسې یو لنډ معلومات او مفته مشوره درکوم چې تاسو باید کوم ځای انتخاب کړئ. آیا فامیلي، مجرد، 2 نفره، 3 نفره، مکمل. دا پیغام زما نوي خلکو ته دی چې نوي خلک کاناډا ته راغلي دي، دغه کوم ځای انتخاب کړي. صحیح دی؟ ورځئ ویډیو وګورو. ګورئ، وانکوور، تورنټو، وانکوور، تورنټو، دغه 2 ښارونه په کاناډا کې ډېر غټ ښارونه دي. دا بزنسي ښارونه دي. دلته میلیونر اوسېږي، دلته څوک چې بزنس لري اوسېږي، دلته هغه خلک اوسېږي چې 30 کاله، 40 کاله دلته دوی مثلا ژوند یې کړی وي. دلته هغه خلک اوسېږي چې دلته پیدا شوي وي. ما په فکر سره تاسو وانکوور او تورنټو مه انتخابوئ. ځکه یې مه انتخابوئ چې دلته د کورونو نرخ ډېر لوړ دی. که تاسو چیرې په تورنټو کې یو کور ونیسئ، یو نفره، یو اتاق 1500، 2000، $2500، 1500 بسمنټ پیدا کېږي. هغه زیرزمیني اصلا هغه د ژوند کول لپاره ښه نه دی. کاناډا یو یخ منطقه دی، یخ ځای دی. کله چې تاسو په بسمنټ کې ژوند وکئ، په ژمي کې ډېر سخت یخ وي چې څومره ګرم هم شي، هغه د ځمکې نم بیا هم پیدا کېږي په بسمنټ کې چې تاسو مریضوي. او تاسو په اوړي کې هم چنان تاسو مریضېږئ. بسمنټ کې زه چاته مشوره نه ورکوم. وانکوور هم دغسې. وانکوور قیمتي دی، ټکسونه جګ دي، کورونه نه پیدا کېږي. تاسو ډپریشن سره مخامخ کېږئ. ځکه ډپریشن سره مخامخ کېږئ چې خلک ګوري بلډینګونه لري، موټرې لري، یو شی بل شی، ژوند یې ټول سم دی او تاسو نوي راغلي یئ. تر اوسه پورې تاسو $1 هم په اکاونټ کې نه لرئ. کله چې تاسو دا شی وګورئ، په کاناډا کې موټر وګورئ، کورونه وګورئ، یو شی بل شی وګورئ، خوله مو خلاصه پاتې شي چې زه به څه رقم پیدا کړم، زه به څه رقم ته زر میلیونر شم، موټر پیدا کړم، دا پیدا کړم، پیدا کړم. آخر کې رواني تکلیف تاسو ته پیدا کېږي، کور کې به پروت وي. صحیح؟ دغه دواړه زه تاسو ته نه انتخابوم چې تاسو ژوند پکې وکړئ. نوي څوک چې نوي راغلي وي. ښه، که چیرې فامیل یئ، تاسې فامیلي دلته راغلي یئ، فامیلي، تاسو ایدمنټون، کلګري، مونټریال، وینیپیک دغه انتخاب کړئ. په دې ښارونو کې کورونه ډېر ارزان پیدا کېږي. فکر وکړه چې یو 15 اتاقه کور وي، 2 منزله وي، په 3000، 2000، 2500 دومره پیدا کېږي په دغه ښارونو کې. یو اتاقه 500، 600، 700، 800 دومره پیدا کېږي په دې ښارونو کې. او دا ښارونه ډېر آرام ښارونه هم دي، د ژوند کول لپاره هم ښه دی. تاسو په راتلونکي کې ډېر زر کور هم اخیستلی شئ او تاسو خپل بزنس هم خلاصولی شئ په دې ښارونو کې. چې کله خپل بزنس خلاص کړئ، هغې نه وروسته غټ کې بیا غټو ښارونو ته راشئ، هېڅ مشکل نشته. تاسو نه خو چا نه دي نیولي، تاسو آخر هم دلته راتلی شئ، ژوند کولی شئ، مشکل نه لري. صحیح دی؟ او که څوک مجرد وي، مثلا مجردان، تاسو کیوبیک یا مونټریال ته لاړ شئ. هلته لاړ شئ، ګوره هلته فرانسوي ژبه دی.
فرانسوي ژبه هم دی. کله چې تاسو فرانسوي ژبه ته لاړ شئ کورس ونیسئ، کورس وایي تاسو ته 800 یا هم $1000 تاسو ته د میاشتې معاش درکوي او هلته کور هم زر پیدا کیږي، کور هم زر پیدا کولی شئ. وبخئ، هلته کور هم زر پیدا کولی شئ تاسې. $600 $700 $400 پورې ما پوښتنه کړې چې پیدا شوی دی. او هلته اوبر هم که داسې کولی شئ چې اوبر ډېر اسان دی. مثلا 1 کیلومتر ته تاسې ځئ، 1 کیلومتر تاسې ځئ دغه نه سپور شي هلته کته که دغسې. او هلته کمپنۍ هم ډېرې دي، کومې کمپنۍ چې مثلا نوې کمپنۍ دي یا مخکینی کمپنۍ دي، هلته نفر کم دي او تاسې زر کولی شئ چې هلته ځان ته کار هم پیدا کړئ. او کله مو چې هلته فرانسوي انګلیسي ژبه زده کړه، راشئ دلته ترنتو کې ژوند وکړئ. ترنتو ستاسو نه چا نه دی اخیستی، دغسې وکړئ. هیڅ کله د خلکو خبرې مه منئ پلیز. خلک مو تاسو خرابوي، خلک مو کنفیوز کوي، خلک مو بدو لارو ته معرفي کوي، هغه هم افغان وي. که چیرې مونږ ښه خلک وای که نه، وطن مو دومره برباد کېدو نه. دغه راځئ راسره ومنئ چې ښه خلک نه یو، دا راځئ راسره ومنئ پلیز. مونږ دومره خاینین یو، دومره بې غیرته خلک یو چې په ټول نړۍ کې مونږ نه بل بد خلک، بې غیرته خلک شته نه. د هیڅ چا په مقابل کې مونږ جګېدلی نه شو، دومره بې غیرته خلک یو. یوازې همدې ته پاتې چې یو بل تخریب کو، بس خلاص. یو بل تخریبولو ته ښه چټک ناست یو. او کله چې وغواړو چې خپل ځان ته فکر وکړو، آبادۍ ته لاړ شو، خپل هم څه نشو کولی او بل هم نه پرېږدو. که چیرې تاسې د 18 نه د 24 نه تاسو لاندې وایي، 26 نه تاسو لاندې وایي، درس وایي، درسونه وایي، پوهنتون وایي، کیدای شي یو ښه رشتې ته انتخاب شئ، سبا ورځ یو ښه مسلک زده کړئ، سبا ورځ د افغانستان افتخار هم شئ، د خپل فامیل افتخار هم شئ، خپل ځان افتخار هم شئ. که چیرې تاسو درس ووایئ او که چیرې د 26 نه پورته بزنس وکئ، یو مسلک زده کړئ، مسلک زده کړئ، په همغه یو مسلک ونیسئ تر اخره پورې، همغه مسلک کولی شي چې تاسو میلیونر هم کړي. سبا ته بزنس هم تاسو خلاصولی شئ. او که چیرې یو خواته لاړ شئ، بل خواته لاړ شئ، بل خواته لاړ شئ، همدغسې عمر تېرېږي، هېڅ هم نشئ کولی. ارتباطات ورنیسئ، یو بل مه تخریبوئ. همدا ژوند دی چې موږ تاسې تېروو. دا ژوند ټول په مردارۍ کې، په منفي چټیاټو، په هر څه کې تېر کړو، اخر په درد څه خوري، څه په درد یې وخوړو. کیدای شي تاسو ټول وایئ چې دا خبرې ته کوي، اول تا نه دې مهارت کړي، ته په ټیک ټاک کې کنځلې کوي. زه په ټیک ټاک کې کنځلې نه کوم، همدغسې معلومات ما نشر کول، همدغه افغانانو زه پرې نه ښودل. ما چې یو څه وخت تاسې دغو خلکو ته چټیاټ وایئ چې دوی څه کوي. داسې فکر ونه کوئ چې زه یو ډېر بې ادب انسان یم. نه، هېڅ هرګز زه دومره بې ادب انسان نه یم او نه غواړم چې داسې بې ادبې خبرې وکړم. همدغه تاسو د لاسه دغسې شو، تاسو د لاسه چټیاټ ته ما مخه کړم چې پرېږده چې دوی څه کوي، چټیاټ ورته ووایه. داسې خوشحالېږي په دې چټیاټو. تشویش مه کوئ، زه خپل یوټیوب چینل په چټیاټو مخ ته نه وړم هېڅ کله هم. دلته به ډېر پروفیشنل، ډېر ښه معلومات نشر شي. صحیح. نو تاسو ته ښه وخت غواړم، ښې شېبې غواړم. همیشه کوشش وکړئ چې خپل پلان په مطابق مخکې لاړ شئ. یو بل سره مینه وکړئ، یو بل سره محبت وکړئ، یو بل ته احترام وکړئ. کاناډا، امریکا دلته د جنګ کولو ځای نه دی، دلته د پرمختګ ځای دی. دلته پرمختګ وکړئ چې افغانستان ته مې افتخار راوړئ. مننه.